مونږ خو نن ډېر په غوسه کې راغلي وو، خو زمونږ مشر حاجي صاحب حاجي زمین صاحب مخې ته رالی، مونږ خو پریس کانفرنس کو، خو دې مونږ منې کړو او چې بهی نه د دې حل دا نه دی او تاسو ما سره کښېنئ او زموږ حکومت دی او انشاءالله تعالی زه انجینر امیر مقام نه ستاسو کم ډیمانډ چې نو دا پوره کړو. بیا مونږ رالو ګریډ ته، ګریډ کې عبدالکریم صاحب او ډېر خسته افسر دی او خاص کر زمونږ منصور صاحب ایس ډي او صاحب دوی ښه خلوص سره مونږ سره وضاحت وکړو او ښه وضاحت یې وکړو چې بهی دا لاین داسې تللی دی او دا داسې یو ټراډو. دلته لوډ شیډینګ اصل مسله نشته، 6 ګنټې لوډ شیډینګ دی، هغه خو مونږ مخکې نه هم تسلیم کړی دی، اوس هم تسلیم کوو. خو بهرحال د پی ډي سي مسله پکې رااله نو هغه د دوی د کاري اختیار کې هم نشته، ولې چې هغه خامخا د صوبې نه کېږي. نو هغې ذمهواره هم حاجي زمین صاحب واخیسته چې 8 ورځو کې زه به انشاءالله دې نه مخکې دا ټول به تاسو ته کلیر کړم. انشاءالله تعالی تاسو به انشاءالله هړتال طرف به نه ځئ او انشاءالله تعالی زه به ستاسو ټول ډیمانډ به پوره کړم. او کم فیلډرو خبره صدر صاحب وکړو، هغې هم لکه مونږ انجینر صاحب هم شکریه ادا کوو، خو مونږ خپل حاجي زمین شکریه ادا کوو. دلته مونږ هغه مونږ سره ولاړ دی، هغه کار زمونږ هغه کوي، نو دی ډېر زبردست او مونږ د دې شکریه ادا کوو چې نن غټ خلک دي، مطلب سیاسي پارټیانې دي، غټ حساب کتاب دی، لیکن دی چې خپل رونو سره ټریډ فیډریشن مدین بارین سره ولاړ دی، نو مونږ ټول فیډریشن د طرفه، د بارین د عوام د طرفه، د مدین د عوام د طرفه د دې ډېر شکریه ده. نو په دې ګریډ کې چې هغه کم پوزیشن دی هغه موږ وکتو د لوډ شیډینګ په مدین او ګریډ باندې 6 ګنټې دی، خو چونکې زیاتې د مدین ګریډ سره دا روان دی، موږ وکتل چې د پی ډي سي په نوم باندې مطلب د هغې ټایم معلوم نه دی او هغه د ښکته نه د هغې پی ډي سي پېښور نه د هغې هغه دغه راشي او کله بجلی لکه لوډ شیډینګ ټایم ختم شي 10 منټه وروسته دوباره بند شي، نو لوډ شیډینګ د 6 ګنټو په ځای باندې دلته چې موږ اندازه ولګوله او حساب کتاب وکړو 12 ګنټې لوډ شیډینګ کېږي، نو دا ډېر زیاتی دی. خو دا د بازار د دواړه صدور او ورسره د جنرال سیکرټریز دا ولاړ دي، دا ما په دې باندې مطمئن کړه چې یاره تاسو یو هفته صبر وکئ، په دې باندې به زه انشاءالله د انجینر امیر مقام صاحب سره خبره وکړم او د دې پی ډي سي متعلق به زه هغه سره خبره کوم انشاءالله ډېر زر. او شیر علي خان تا ووایه او د احسان علي تاسو ته به زه بیا کنوی کوم. د ګریډ سټیشن ته چې موږ راغلي وو د لوډ شیډینګ په باره کې زموږ د بازار ټریډ فیډریشن چې کوم کال یې ورکړی و د احتجاج دپاره، د هغې دپاره موږ دلته رالو. محمد زمین صاحب چې کوم زموږ حاجي صاحب دی، د زه د هغه بې حد مشکور یم چې هغه په احسنې طریقې سره دا خبرې حل وي چې زه به د امیر مقام صاحب سره او د نور مشرانو سره به خبره کوم، انشاءالله تعالی دا خبره به په احسنه طریقه سره ختمیږي. نو په دې وجه باندې موږ د بازار د مدین د بحرین د کالام د نن ساعت موږ د احتجاج ختم کو او کو بیا مخې ته نورې خبر راځي هغې نوې اقدام موږ کوو. زه خپل له طرف نه د مدین بازار ټریډ فیډریشن او د بحرین بازار ټریډ فیډریشن حاجي محمد زمین صاحب او دلته چې کوم زموږ د ګریډ سټیشن مشران د عبدالکریم صاحب او زموږ ایس ډي او صاحب چې موږ اني ټایم دلته ټلیفون کوو که شپې که ورځي د زموږ ټلیفون اټینډ کوي او زموږ وړې خبر ته هم ځان حاضروي او لوی خبر ته هم حاضروي. ډېر غټ شکر د حاجي صاحب ادا کوم چې په دومره ډېرو نمایندګانو کې چې عوامي غټ نمایندګان دي، غټ نومونه لري او غټ ریسورس یې هم شته، په هغې کې یو حاجي صاحب و چې هغه د قوم دپاره راووتو او زموږ سره یې خبره وکړه او موږ یې په دې خبره باندې مطمئن کړو چې تاسو چې کم احتجاج کال کړلی نو په هغه احتجاج کې انتشار جوړېدی شي او د هغه انتشار نقصان چې دی هغه ملک او علاقې ته رسېدی شي. نو تاسو مهرباني وکړئ او زه ستاسو دا خبره چې دا زه لاول د ګریډ سټیشن د سټاف سره ډسکس کوم او بیا د امیر مقام سره ډسکس کوم. زه شکرګزار یم د منصور صاحب او خپل د میلمو د مردان عبدالکریم صاحب چې دوی موږ ډېر ښه په تفصیل سره پوهه کړو چې اصل کې دا لوډ شیډینګ چې دا په څه وجوهاتو دی او موږ باندې پرشر د کم طرفه راځي، نو هغه موږ ته ټوټل هغه شیډول هم خو د لوډ شیډینګ او بیا راته دا هم خو چې یاره دا د پی ډي سي دی، پی ډي سي په نوم باندې یو اداره ده چې هغه موږ ته باقاعده کالو کې چې یاره تاسو بجلي بنده کړئ، نو موږ خو د هغوی نوکران یو، خامخا موږ بجلي بندو.
هغه موږ له حاجي صاحب واده زموږ سره وکړه چې یاره د پی ټي سي دا مسله به موږ انشاءالله د امیر مقام صاحب سره ډسکس کو او هغه به هم ختم کو او زموږ دپاره د دوو فیډرو د کم چې منصور صاحب وویل چې یاره موږ ته ضرورت دی د هغې دپاره یې را سره هم واده وکړه. زه د امیر مقام صاحب هم ډېر غټ شکرګزار یم چې هغه که موږ وګورو دا ګریډ سټیشن د هغه محروم منت دی. د دې نه مخکې نه په مدین کې ګریډ سټیشن و او نه دا حالاتو، بلکې دوباره چې کله دا سیلاب ویوړو دوباره چې ګریډ سټیشن جوړېدو نو هغه امیر مقام صاحب چې هلته راغلی زه په خپله په دې جذبه دې ګریډ سټیشن ته راغلی وم چې زمونږ بجلي چې بحال کوي نه هغه صرف یو مرد میدان دی، هغه د امیر مقام صاحب. نو زه د امیر مقام صاحب ډېر غټ شکرګزار یم. بالکل د ټریډ فیډریشن مین کار دا دی چې د خلکو بزنس سیوا کول، چې بجلی ډیری د خلکو بزنس هم ډیر کیږي، د دوی به ګټه روزګار به چلیږي. چونکې په ټول پاکستان کې د بجلی د بحران وجه ده تاسو ټولو ته پته ده، یوازې په مدین کې نه دی. چونکې مونږ په دې دلته کېناستو دا خبرې مونږ وکړې، زه به خپل محکمې ته او خپل د ګریډ سټیشن عملې ته کم چې دوی د پی ډي سي خبره کوي که هغه زمونږ د کنسټرکشن د وجې نه کم د فیډرو خبرې، دوی به خپل سیاسي زور او حاجي زمین صاحب به خپل سیاسي زور کوي، مونږ به خپل د محکمې د طرف نه بالکل خپل زور به کوو، ستاسو دپاره به سرتوړ کوشش کوو. چونکې لوډ شیډنګ دا زمونږ په قابو کې نه دی، نه زما په قابو کې دی، نه دا د ګریډ سټیشن په قابو کې دی. چې بجلی کمه شوه مطلب جنریشن کم کیږي او زمونږ ډیمانډ ډیري نه لازمن به سنه سجي کې به لوډ بندی. نو مونږ خپل دا مشران چې دا مونږ په اعتماد کې ډیر په مشکله سره واغستو. د دوی هم زه ډیر سخت شکرګزار یم چې دوی خپل د احتجاج کال واپس واغستو.